سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ونه خپلېدو کې شروع جوړ ما ملګرو دغه مولانا صاحب چې تاسو ګورئ څو ورځې وړاندې افغانانو پسې خبرې کړې چې افغانان ډېر ناشکره خلک دي نو اوس په خپله خبره باندې پښیمانه دی نو دا ویډیو تاسو کتلی شئ چې ټولو نه یې بخښنه غوښتې ده دې ویډیو کې تاسو وګورئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترمو دا یو شارټ کلیپ هغه ماته چا راولېږه اوس د افغانستان باره کې چېرته یو چا مانه سوال کړی دی او ما په هغې جواب ورکړی. هغه الفاظ داسې وو چې هغه نامناسب وو نو په هغې باندې ډېر د افغانستان څه مینهوال هغه خفه شوي دي چې دا نامناسب الفاظ ویلي. اولنۍ خبره هغه دا ده چې الله عالم دی چې دا شارټ کلیپ دا د کوم ځای نه راغلی ځکه داسې خبره خو ممکنه نه ده چې هغه زه وکړم او که ما چېرته کړي وي نو د هغې زه بخښنه غواړم د ټول افغان قوم نه. اول تاسو وګورئ چې په ما ته خو دغه کلیپ هغه میلاو نه شو چې دغه نیمګړی کلیپ زه وګورم ډېر هغه ما وکتو خو ما ته میلاو نه شو نو کېدای شي چې ایډیټینګ وغیره کړي او ډېر په صفایۍ کړي الله عالم دی په دې باندې. او که زه په یو قوم پسې داسې خبرې نه کوم ځکه الله جل شانه قرآن کې فرمایي لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. څوک چې په چا پسې خندا الله جل شانه فرمایي څوک چې په چا پسې خندا نه کوي ولې یو قوم هغه د بل قوم نه بهتر کېدی شي. نو دا خو زما طبیعت نه زه په چا پسې خبرې وکړم او زه د چا خلاف هغه داسې قسم الفاظ استعمال کوم چې په هغه ویډیو کې وو. البته الله عالم دی چې څنګه طریقې سره دا ویډیو ایډیټ شوې ده یا کېدای شي زه انسان یم ما داسې ما ته ښکاري چې دا پخوانی ویډیو د زړه ویډیو دی کېدای شي داسې الفاظ ما ویلي د هغې دپاره که ویلي په رسکا ما ویلي نه دي او که چېرته داسې ما ویلي نو زه د هغې دپاره ډېر کرت هغه بخښنه غواړم. جزاکم الله خیر.